د افغان زړورو ځواکونو او خوشحال سادات په اړه د کورنیو چارو وزارت پخوانی ویاند نصرت رحیمي د سترګو لیدلی حال او کیسه دا چې جنرال خوشحال سادات د مخابراتو وزارت برید څنګه مهار کړی وو او 2800 کسان په کوم تخنیک ژغورلی وو دا هر څه په دې ویډیو کې را سره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. نصرت رحیمي پر خپل فیسبوک پاڼه لیکي دا ځانګړي ځواکونه د سیمې په کچه بېساري دي. په دفتر کې هم زنګ راغی ویلي چې په مخابراتو وزارت تروریستي حمله شوې. لومړني معلومات مې واخیستل. دا حمله د بلې هرې تروریستي حملې سره متفاوته وه. د خوشحال سادات دفتر ته په بیړه ورغلم. هغه وخت دی د وزارت ارشد معین و. د حملې مې ورته وویل چې د ترهګرو د مخابراتو وزارت یعنی 18 منزله تعمیر ټولې دروازې په واک کې اخیستي. په زرګونو کسان کلابند دي. خدای مکړه لوی ناورین به رامنځته شي. هغه چې د هرې ډول سختو حملو رهبري خپله کوله راته وویل چې ځانګړي ځواکونه رسیدلي ژر به یې مهار کړي. ورپسې ولاړو هغه ځای ته چې د وزارت سوق او اداره ده او هلته د وزارت کامرې هر څه ښیي. د دې ځانګړو ځواکونو مهارت او حرکتونه مې چې ولیدل حق یې حیران کړم. ترهګرې په خورا ځانګړي مهارت یو په پوره جرأت هدف ګرځول. لارې د وزارت کارکوونکو ته پرانیستې او په ډلو یې تر 2800 کسان وژغورل. په دې وخت کې یو امریکایي مشاور راننوت. څو شیبې یې دا صحنې په حیرانۍ تر سترګو تېرې کړې. بیا یې معین ته مخ کړ او ویې ویل چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه د سیمې د هیوادونو په کچه بېساري دي. داسې بېساري که چیرې د سیمې هر هیواد په خپل یو ځواک هر څومره کار وکړي تر راتلونکو 40 کلونو پورې به داسې ځواک ونه شي روزلی او جوړ به یې نه شي کړی. درنو لیدونکو په دې هیله چې د ځانګړو ځواکونو دغه میړانه او د اتلولۍ کیسه به مو راسره تر پایه پورې اورېدلې وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.